रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम یو ورځ جبرائیل علیہ السلام نه پوښتنه وکړه چې ته چې پیدا شوې دا بل ټکی یو د کار واوري چې په تمام ملائکو کې اول الله خلقت د جبرائیل علیہ السلام کړی، اول دې پیدا کړ او د اول د پیدا کولو غرض داو چې زما د محبوبانو او خاص کر د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په منځ کې با رهبار چې کوم دی هغه څوکي جبرائیل رهبار دیته وي. رحمان بابا وای کنه وی لهبت رهبار پختل نشما، لهبت رهبار پختل نشما، خدای دست به ویلی وی رهبار تا د معشوقي دومره روب دی، دومره روب دی چې د ډېر هیبت نه هغه رهبار نه پوښتنه هم نشم کولی. خدای خبر چې څه به ورته ویلي، څه سخته خبره ورته نه کړي. عزیزانو دا خبرې خو که تاسو خیال وکئ هغه قلبي عشق سره تعلق لري. اوس په ایمان درته هم خفه نه شئ، مونږ او تاسو په دې پوهېږو نه چې دا رهبار څه ته وایي او که نه جي هغه دغه کیسه ده د هغه مړي چې هغه من ربک تپوس ترې وکړو په قبر کې ویل من ربک ویل ویل څه ویل من ربک ویل رب رب څه کوې زه ربونه څه پېژنم یو قپ مړی بني وږی یم مونږ هغه یو. اوس رهبار څه ته وایي دا پوښتنه رحمان بابا نه ورشئ په قبر کې وکړه چې رهبار څه ته وایي. نو جبرائیل علیہ السلام چې دا رهبار و دا یې اول پیدا کړی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تپوس وکړو چې تا چې خدای پاک پیدا کړي نو تا اول څه لیدلي و یا رسول الله زه چې پیدا شم نو ایس صرف بیخي طرف ته یو ستوری و چا به ځلېدو نور څه نو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې جبریله هغه ستوری زما نور و، ستا د پیدا کولو نم زرګونه کاله مخکې خدای مخکې پیدا کړ، دا زما نور. اوس دا شی کائنات سبب د دغه نور دپاره جوړ چې دا به په آخر کې پرې راځي چې دا هر څه ورته تیار. که ژوندي وی او زم ژوندی وما په دې بیان کې به آینده راشي چې په دې کائنات کې اسمانونو ته دغه پیغمبر خدای پاک بوتله نو دا یې څه څه لیدلي ول او څه څه وو، عرش څنګه و، کرسي څنګه وه، جنت څنګه و، دوزخ څنګه و، دا به په دې بیانونو کې راشي. عزیزانو هغه نور بیا د آدم علیه السلام د ملا نه واله د هر یو پیغمبر په ملا کې به را منتقل کېده، حتی کې چې راغی د عبدالله صاحب ملا ته چې څه وخت کې حضور صلی الله علیه وسلم د مور په حمل شو او د بار وفات په ورځ د پیر په سحر باندې دی پیدا شو. سحر تیاره وه، مورې وایي د مورې څه نامه وه بی بی آمنه وایي چې په خدای قسم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وخت کې زما د نفس نه ځمکې ته راغی دا دنیا ټوله داسې رڼا شوه چې ما د قیصر او د کسرا منارې ولیدې، داسې رڼا جوړه شوه. عزیزانو دا لیلة القدر شپه ده، دا د خدای پاک تاسو ته وښیي د لیلة القدر په شپه باندې چې کومه شپه د لیلة القدر او ته پکې راویښ شوې نو دا ټوله دنیا به داسې ګورې لکه دې تلي ته چې داسې، او یو شی به پکې وګورې چې په دې تمام کائنات کې به هېڅ شی ولاړ نه ګورې، ټول به خدای ته په سجده پراته وي، که دا ونې دي که دا محلونه دي او که دا بوټي دي هر څه چې دی دا ځمکه به داسې تلې وي او هر شی به خدای ته په سجده پروت وي، داسې رڼا به وي چې د مشرق او مغرب به درته د دې تلي په شان ښکاري. نو بی بی آمنه وایي چې ما داسې رڼا شوه چې د مکې نه د قیصر او د کسرا منارې ولیدې. عزیزانو ماشوم اوس خدای پوهېږي چې څه وخت کې دی پیدا شو. علما لیکي چې دی چې د مور په حمل نو مور به چېرته د لرګو ګېډې راوړو کور ته نو لرګې ګېډې به 2 فوټه د سر نه اوچت روان په سر به نه کوي ځکه چې خېټه کې سردار کونین پروت
پلاره به چې مور روانه وه او نور به نو د عربو غوندې ګرمي دا وریځ به راکوزه شوه د هغې په سر باندې به لکه د چترۍ غوندې روان دی د مور په خېټه کې و چې پلار یې عبدالله صاحب وفات چې څه وخت کې پیدا شو بی بی حلیمې ته حواله کړی شو د تی ورکولو دپاره څه چې د عربو رواج و چې د 6 کالو شو نو مور یې وفات د 6 کالو په عمر کې یتیم او یسیر دواړه شو دی راغی د خپل تره په تربیت کې د ابو طالب صاحب د ابو طالب صاحب په تربیت کې دی لویده چې څه وخت کې زلمی شو 25 کالو ته عمر ورسېده په دغه مکه کې یو بیبي وه بیبي خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها ورته وایي د هغې عمر 40 کاله هغې تقاضا وکړه چې دې هلک سره زه نکاح تړم ابو طالب صاحب په کور کې د هغې رسم نکاح وشو او د بیبي خدیجې سره د 25 کال په عمر کې نکاح وتړل هر یو کار چې دی کوي هر یو کار نو هغه څه د عقل نه بار باري د عقل نه اوچتي نو دی په خپلو هلکانو او همزولو کې په امین مشهور شو امین معنا دا امانتګار چې د په بچپن کې هم چرته خیانت نه دی کړی نو د ډېر صدق او د ډېر رښتینوالي نه په نوجوان طبقه کې دی په امین مقرر دا بیبي خدیجه چې څه وخت کې د په عقد نکاح کې راله نو دا وه ډېره مالداره تاجره وه تجارتونه وغیره وغیره هغه اسباب قدرت ورته برابر کړ په دې اسنا کې 15 کاله نور تیر حکم ورته وشو چې تیار شه بل یو رحم را روان دی مکې معظمې نه بار منا کې یو غر دی چې هغې غر ته هغې کې یو غار دی هغې ته غار حرا وایي حکم ورته وشو چې دې غار حرا ته به ته ځې او دې ځای کې به ته د الله په ذکر و فکر کې مشغول یې ده ته به خپلې بیبي قجورې او ستوان وغیره دا برابر کړه او دا به غار حرا ته ځان سره یوړه اوس دې وخت کې خو چونکې مکه معظمه کې ډېرې آبادۍ او دغه دي هغه غار هغه وخت کې بالکل د بیت الله شریف ته مخامخ او دا هغه غار نه د بیت الله ښکارېدو 6 میاشتې په دغه غار کې دی چلو 6 میاشتې پس جبرائیل علیه السلام ورته راغی چې راغی د قرآن کریم یو څو آیاتونه یې راوړه محدثین وایي چې په دغه وخت کې جبرائیل علیه السلام په خپل صورت اصلي کې دته ځان وښودو خپل صورت اصلي د جبرائیل دا دی چې د ده 600 وزرې دي او په هر یو وزر باندې قل هو الله احد لیکلی قل هو الله احد خدا شی دی چې ماشومانو ته مې یاد دي خو پوهېږي چې قل هو الله احد کې کوم زور دی هغه زور درته زه ویلی نه شم او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نبوت راوړو هغه نبوت د دې دواړو اوږو په دې منځ کې د کونترې د اګۍ عمره یو مهر ولګول او د قرآن کریم دا آیاتونه یې راوړه چې اقرا بسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا بسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق حضور علیہ السلام دا ولست او د غار حرا نه راکوز شو او کور ته راغی کور ته چې راغی بیبي خدیجې ته وایي چې زملوني ما باندې شړی واچوه بړستن را باندې واچوه زه تبې ونیوم ځکه چې جبرائیل په صورت اصلي کې لیدلی و نو هیبت پرې راغلی و اوس بیبي خدیجې ته ګوره او ورته څه وایي او ورته وایي و یا رسول الله تبې نه نیولی او ما په ځان هیبت راوله ستا د تمامو حرکاتو سکناتو نه دا معلومیږي چې الله به تا نه څه ډېر لوی کار دي الله بیبي خدیجه لا مسلمان هم نه ده خبر هم نه ده اسلام پیژنیم نه نوم هم نه ورځي او پیغمبر ورته وایي چې زملوني ما په شړی کې پټ کا هغه ورته وایي چې ته به هیبت نشته
ستا د چال چلن نه ما دا پته لګولې او اندازه لګولې چې الله به تا نه څه ډېر لوی کار دي. نن که زمونږ او ستاسو ښځې مسلمانان یې ووایي په ایمان مونږ ته به ښځې داسې ووایي یا زمونږ د ښځو مازغه به دا کار وکړي. پرون راته چا وایي چې دا زمونږ د صوبې نوی وزیر اعلی چې راغی ټول بایسکوپونه یې بند کړل. مال چې دا خو ډېر ښه کار وشو. وی چې په هزاره کې هم بند کړه او دلته هم ټول بند کړه. مال دا خو ډېر ښه کار وشو. وی سر به مهر یې کړ او سیل یې کړه. ما ورته وی چې دا خو ډېر ښه کار دی، خدای دې نور هم توفیق ورکړي چې دا وي سی آرونه او بلو پرنټونه چې دي چې دا هم سر به مهر کړي. خدای دې دا توفیق هم ورکړي. خو دا توفیق دې هم خدای ورکړي چې دا ښځې هم سر به مهر کړي. زما په خبره پوهېږئ؟ ټول ګند یې ښځو په پاکستان کې اچولی دی. دا دعا وکړئ چې دا ښځې هم سر به مهر کړي او اعلان وکړي چې خبردار چې ښځه بار ونه ګورم. لکه په کابل کې طالبانو اعلان کړی چې که ښځه بار راووته پښې پې ماتې کړي. خو د طالبانو نه ښځې داسې یېرېدلي چې څوک بار نه راوځي. او ښځه ډېر ظالم بوټی دی چې لږ د یارې خبره واوري بیا نږدې نه راځي. دلته یو کال دا پراپېګنډه شوې وه چې یو ګوربیجو راوتی دی ښځو نه پوزې خوري. ګوربیجو ښځو نه پوزې خوري. په خدای باور کې دې ځای نه تر صدر پورې مال روډ، فورډ روډ، صدر روډ دا ټول بازارونو کې وګرځېدم. د ویي لپاره ښځه نه ښکارېده. هلکه دا څه چل دی؟ ویل ګوربیجو راوتی ښځو نه یې پوزې وخوړې. لا به پکې دا آواز وشو چې یو پوزه یې د صدر کې هم د ښځو نه وخوړه. پکې دا چې ښار کې هم د یو کور باندې ورټوپ کړی او یو ښځې نه یې پوزه وخوړه. اوس که خیال وکړئ د ښځو دا سپېږمې پټې کړي دا هغه چل دی. تاسو ګورئ ورته نوره روانه یې هر څه یې بربنډي خو دا سپېږمې داسې چل کړي دلته ځکه چې ګوربیجو نه یېري. نو مال چې دته د خدای دا توفیق هم ورکړي چې دا ښځې سر به مهر کړي. ټول ګند په پاکستان کې ښځو اچولی دی. ښځو قسم په خدای دی چې خره نه ده، خره داسې بې مینته به درته میلاو نه شي لکه ښځه چې نن په پاکستان کې بې مینته درته میلاوي. وایي په ایمان ډکه نه ده. خرې له چې ورنږدې کېږي نو هم د دې خوف به دې وي پړه کې چې په لته مې ونه وایي. دا یاره به دې وي که نه چې په لته مې ونه وایي. او دا ښځې خو لتې نه وایي. داسې بې مینته لکه خره نه میلاویږي لکه ښځې چې میلاوي. نو د پاکستان دی خدای د نواز شریف د حکومت دې طرف ته خیال کی چې دا ښځې سر به مهر کی چې بغیر د ضرورت نه به ښځه د کور نه بار نه راوځي او که راووته نو خپې پې ماتې کوي. اصلي شی دا دی. سینماګانو زه په خپل ځای کې خیره مقدم کوم چې دا ډېر ښه کار. د قوم بچي ټول تباه شو په بلو پرنټونو دوکانونو کې. تباه شو که نه؟ د قوم بچي تباه شو، ټول مردار او ګندګان شو. نو دغه طرف ته یې توجه پکار ده. د عمر پته نه لګي چې یو ورځ به یي که دوه ورځې به یي. خو که ښه کار چا وکړو نو انجام به یې کوي. زما عزیزانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي لایسم نه ده او پیغمبر ته داسې رایې ورکوي چې د هغه نه ټول هیبت بوتلو او ټیک شو. آیاتونه د قرآن دي چې په غار حرا کې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوي. بار راووتو د کوره چې بار راووتو نو ابوبکر صدیق په مخه ورغی. دی لا مسلمان نه و. رسول الله صلی الله علیه وسلم ودرولو. ویل ابوبکره نن په غار حرا کې ما سره داسې چلو شو. جبرائیل راغی او دا آیاتونه یې راته وویل او ما ته نبوت میلاو شو او دا اجازت راکړی شو چې دې قوم ته د توحید دعوت ورکړه. دوی ته ووایه چې وحدو ربکم او لا اله الا الله محمد رسول الله. ابوبکر صدیق وی چې ها داسې چلو شو. ویلی او لا اله الا الله محمد رسول الله. په لاره کې ولاړ ابوبکر صدیق په ایمان راوړ. پیغمبر ته تپوس کوي چې ابوبکر تا خو څه تپوسونه ونه کړه؟ معجزه غوښتل یا څه؟ ورته یې چې محمده ستا بچپن مونږ سره تیر دی. تا د دنیا په خبرو کې هم چرې دروغ نه دی ویلي. په امین مشهورې. نو دا خو د دین خبره ده، په دې کې به څنګه دروغ وی؟ په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې انت صدیق
ابو بکر نامه خو وا خو دا صدیق لفظ په دغه کوڅه کې په ولاړې پیغمبر ولا ورکو چې ته صدیق ولې چې تا پړومبی او په یو وینا زما باندې وویلې چې لا اله الا الله محمد رسول عزیزانو خبره شروع یکی بادیګرې مرګري راځه او ایمان راوړه مرګري راځه او ایمان راوړه ابو جهل ته چې پته ولګېده هغه په دارالندوه کې فوراً میټینګ کال کو دارالندوه داسې پوه شئ لکه د پاکستان قومي اسمبلي ځان دارالندوه چې وه دا د مکې قومي اسمبلي وه ځان دارالندوه چې وه دا د مکې قومي اسمبلي وه تمام سرداران د قریشو یې راوغوښتل او دا حضرت عمر هم پکې و ابو جهل ویلې چې څه پوهېږئ زمونږ خدایان او د پلار او د نیکه دین ته دا محمد چې کوم پیدا شوی دی بې مور او بې پلاره دا ورته دروغجن وایي او زمونږ خدایانو ته غلط وایي د دې علاج وکئ چاوې دا به وکړو چاوې دا به وکړو حضرت عمر ته یې څه به وکړې هغه توره راوویسته ویل څه به وکړم اوس به درته په دې توره کې سر ټومبلی راوړم اوس به را روان شو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومه جونګړه کې ناست چې هغې ته نږدې شو یو صحابي ورته وایي چې عمره خیر خدای ډېر په جذبه روان یې ورته وایي لرې شه لارې نه دا تاسو چې پې مین یئ د ده سر پرې کولو پسې روان چې ښه دې شمې وجلو له راغی ویلې او ویل د دې شمې رڼا خو ستا کور ته هم تلې ده د دې شمې پسې وجلو له را دې ورشه کور کې دې د دې رڼا وګوره ویل زما کور کې ویلې او ویل نه درېږم کور ته یې منډه کړه دروازه بند وه چې دروازه بند وه دننه نه څه اواز راځي خورې لګیا ده دننه قرآن لولي او دا آیات وایي الله خدای چې هغې به څنګه وي ما انزلنا عليك القرآن لتشقى دا آیات د دروازه وډبوله خوره په څه شي چې قرآن لیکلی و هغه زر پټ کورال ورور ته دروازه لري چې دی ورننوت ورتل دا تاسو لوسته هغې ما خو څه نه دي ویلي بره نیولې ده مرګ لی یې ووایه چې د پاسه اوښی راغی هغه یې م ووایه چې ویې والو خورې داسې ودرېده ورته ویل عمره نوره مې م ووایه نوره م ویلې بس ستړی خو په دې مې پوه که چې دا تا څه وي چې زه راتلم ورته وی ما هغې نه وینې بیږي وی ما دا وی چې طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى وی ته بیا ووایه اخورې ورته بیا وی طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى حضرت عمر داسې ولاړو یکدم داسې او په ژړا او ورغه دا خورې د ګریوان نه ونیو ول و خورې ستا دې په خدای باندې قسم وي دا داسې مزېدار قرآن چې تا ته چا ښودلی دی مام وله بوزه مام وله بوزه خورې ورته راځه خورې مخکې او بیا ورپسې حضور علیه السلام ته چې ورننوته رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ورته وکتل نو ورته عمره بیا څه جګړې له راغلې خدای بنده و یا رسول الله جګړې له نه یم راغلی دې دپاره راغلی یم چې کوم قرآن دې زما خور ته ښودلی دی هغه ما ته مخایه پیغمبر ورته څه وایي چې قل یا عمر لا اله الا الله محمد رسول الله اوس په دارالندوه کې ابو جهل دی په تمه ناست دي چې اوس به د پیغمبر سر ټومبلی راوړي په توره کې عمر وی خدمت وایه یا رسول الله وی خدمت وی او وی د اسلام نام و نشان مټاولو کوشش دی کولو اوس چې چېرته وران ځای ګورې هلته به د اسلام جنډه لګوي ایو بزرګ وایي که نه
वो जिन मस्जिदों का था वो गिराने पे मुब्तला, जिन मस्जिदों का था